په زابل ولایت کې د څلورو ولسوالیو سړکونو د جوړېدو د چارو پیلېدل. د ټولګټو وزارت وایي دغه سړکونه په شینکۍ، نوبهار، اتغر او شمالزو ولسوالیو کې موقعیت لري چې د هغې لومړنۍ چارې پیل شوي دي او د بودیجې طرحه یې هم د اسلامي امارت مشرتابه ته سپارل شوې ده. د زابل ولایت له مرکز کلات ښار سره د څلورو ولسوالیو شینکۍ، شمالزایی، اتغر او نوبهار د نښلوونکو سړکونو د رغونې چارې د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس ټولګټو وزارت ته سپارل شوي دي چې د یاد وزارت د تخنیکي انجینرانو له لورې د سروې او براور چارې بشپړ شوي دي. د زابل اوسیدونکي د دې ولایت مرکز ته د ولسوالیو نښلېدونکو لارو خرابوالي په تړاو شکایت لري او وایي په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا د څلورو ولسوالیو لار ده. دا هلته موږ باډر لرو، دورې د بادینې سره سیمه لرو. نن د دورې اوس کرایې له موږ څخه 1500 روپۍ اخلي چې دا لار پاک خدای را جوړه کړي او جوړه شوې دا یو اندازه، بیا به انشاءالله تعالی زموږ کرایې 300 روپۍ. دا لار خامه ده چې دا لار راته پخ شوې وای د پښې د خولې څخه بیا تر زنځیره پورې. نو دلته ډېره وسایل راکړه، د ولسوالیو لار هم لنډېدل او ترانزیټي کارونه نه ورباندې کېدو تجارتي. بل پلو د فراه ښاروالۍ د دې ولایت د مرکز په لومړۍ، دویم او څلورمې ناحیو کې د 28.5 میلیون افغانیو په ارزښت د 3 سړکونو د قیر اچونې د کار له بشپړېدو خبر ورکوي. د نن ورځې پروژه چې تقریبا 112 متره ده او د تشکیل په 3 سړکانو کې وو چې نن لله الحمد وګړي اخیستنې ته وسپارل شوه. د خزینې مصرف هم د ښاروالۍ خپل داخلي بودیجه وه. سړک اختتام ته ورسېده، انشاءالله نن به ترافیک پر مخ باندې خلاص. د فراه اوسیدونکي هم په دغه ولایت کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو پر زیاتېدو ټینګار کوي او وایي دغه پروژې نه یوازې د تګ راتګ ستونزې حلوي بلکې وزګاره کسانو لپاره د کار زمینه هم برابروي. خلک ډیر خوشاله دي د اوس په کارو باندې الحمدلله ښه با کیفیته کارونه دي او موږ د خپل مسؤلینو څخه نور هم تقاضا لرو چې موږ ته دغه سړکان جوړ کړي او موږ ته داسې زمینه مساعده ده چې الحمدلله د کار زمینه مساعده ده. ډیر خوشاله سوي ولې مخکې موږ ډیر په عذاب او په تکلیف وو، نو اوس ډیر خوشاله چې دا سړک جوړ سو وروره سره سم سو، ډیر خوشاله یم. فراه له هغو ولایتونو څخه دی چې د اوسیدونکو په وینا یې په وروستیو 20 کلونو کې بیا رغونې لپاره جدي پاملرنه نه ده شوې. د دې ولایت اوسیدونکیان د ژوند له لومړنیو اړتیاوو هم بې برخې پاتې دي.